په افغانستان کې انټرنیټ کارونکي د مخابراتي شبکو د انټرنیټي خدماتونو د ټیټ کیفیت او لوړو قیمتونو څخه سر ټکوي. دوی وایي نظر نورو ګاونډیو هیوادونو ته په افغانستان کې د انټرنیټ بیې ډېرې لوړې او کیفیت هم ټیټ دی. دوی له اړوندو مسؤلینو غوښتنه کوي چې په هیواد کې د انټرنیټ کیفیت لوړ او قیمتونه دي راټیټ کړي. مونږ خو په افغانستان کې سفیل حل ګورو نو انټرنیټ کیفیت هم دونه پورته نه ده او قیمتونه ډیر پورته دي. نظر نورو همسایه دولتونو هم سی وګورو د انټرنیټ کیفیت پورته ده ولې قیمت کته ده. نو په افغانستان کې چې څومره قیمت ده هونه کیفیت نه ده. نو مونږ یعنی سکله استفاده کوو نو یو شی سي اپلوډ کوو یا ډاونلوډ کوو نو هغه ته باید مونږ ډیر انتظار وباسو تر اوسه هغه یا اپلوډ سي یا ډاونلوډ سي. نو دا غټ مشکل ده اوس فعلا په افغانستان کې. قیمتونه چې ډیر لوړ دي او کیفیت هم ډیر کم دی او ډیر زر ام بي چې ډیر زر ختميږي. دوه ځلې چې د انټرنیټ خپل فعال کومنګ بیا من خپل قیمتونه لوړی او بس موږ ته نه راکوي. خو د خپل د نمائندګۍ نه کوي چې دغه انټرنیټ چې دی موږ ته خپل قیمتونه ټیټ کړي او کیفیت یې لږ پورته کړي. زموږ وزارت مخابرات هم دا غوښتنه چې موږ ته باید د قیمتونه د انټرنیټ لږ زره ښکته کړي او د کیفیت لږ زره لوړ کړي. محمد سمیر ایوبي د کابل پوهنتون کې د ښوونې او روزنې پوهنځي د ریاضي برخې محصل دی. نوموړی وایي دا چې زما رشته ریاضي ده نو اړتیا لیدل کېږي چې د خپلو معلوماتو د زیاتېدو په موخه له انټرنیټ څخه ګټه واخلم. خو نوموړی وایي ستونزه دا ده چې انټرنیټ ډېر کمزوری دی او له بلې خوا قیمتونه هم لوړ دي. نو په داسې حال کې چې اقتصادي ستونزې هم زیاتې دي دوی نشي کولی له انټرنیټ څخه پوره ګټه واخلي. رشته مو ریاضی است و بسیار د یوټیوب زما رشته ریاضي ده. د خپلو درسونو لپاره ډیر وخت اړ کېږم چې په انټرنیټ کې معلومات پیدا کړم. په یوټیوب کې وګورم او له بلې خوا زموږ درسونه هم اوس په آنلاین بڼه دي. خو د انټرنیټ کیفیت چې ګورم ډیر ضعیفه دی. قیمت یې لوړ دی. بیا په یوه سیمه کې کار کوي او په یوه سیمه کې کار نه کوي. نو زه له اړوندو مسؤلینو څخه دا هیله کوم چې لومړی دا قیمتونه لږ راکم کړي ځکه چې موږ مسؤلین په داسې حالاتو کې چې اقتصادي وضعیت مو هم خراب دی نو شو کولی چې د انټرنیټ د قیمت اوسنۍ بیې پرې کړو. په کابل کې د اترا ادارې ویان جلال الدین شمس بیا وایي چې د پخوا په پرتله په هیواد کې د ټولو مخابراتي شبکو د انټرنیټ په کیفیت کې لوړوالی او په قیمتونو کې د پام وړ کموالی راغلی دی او زیاتوي چې د انټرنیټ بیې او کیفیت د دوی په لومړیتوبونو کې دي چې کیفیت لوړ او قیمتونه یې نور هم ټیټ کړي. په افغانستان کې د کیفیت د مخابراتي کیفیت او د قیمت موضوع چې ده دا واقعا چې د کې شکایت ډیر زیات دي د ولس او اترا اداره هم دغه موضوع ته د رسیدګۍ لپاره دغه دوه موضوعات په خپل اولویتونو کې نیولې دي. په دې اساس باندې فعلا اترا ادارې ځینې پروسې په لاره اچولې دي چې د هغې په تکمیلېدو سره به په افغانستان کې تر ډېره حده د مخابراتي کیفیت مشکل حل شي. شبکې په خپل منځي رقابت ایجاد کړی دی او اوس قیمتونه راکموي. د بستو مختلفو د لوړ بستو قیمتونه خو تر ډېر حده کم شوي دي. د ټیټو بستو باندې هم کار روان دی چې نور هم راکم شي. همدغسې انټرنیټ هم په اوله کې تېرو کلونو کې ډېر لوړ ورو راکم شوی دی نو په تدریجي توګه باندې به دا قیمتونه نور هم راکمیږي. د اترا ادارې د معلوماتو له مخې اوس مهال په افغانستان کې شاوخوا 12 میلیونه وګړي انټرنیټ کاروي او دا شمیر نور هم د زیاتېدو په حال کې دی ځکه په افغانستان کې د سرپرست حکومت تر واکمنېدو وروسته چې په ټول هیواد کې نسبي امنیت راغلی د یو شمیر هغو ولایتونو په لرې پرتو سیمو کې چې پخوا پکې مخابراتي شبکو هیڅ فعالیت نه درلود اوس هلته هم د لومړي ځل لپاره مخابراتي سایټونه جوړ شوي دي. عزت الله احمدزی CGTN پښتو کابل.